د کیسې په شروع کې مونږ په سانتیاګو کې یو جیل وینو چیرته چې زرګونه خطرناک مجرمان بند دي. دا د سانتیاګو تر ټولو سکیور جیل دی ځکه تر نن پورې لدې جیل نه یو بندي هم نه دی تښتېدلی او د دې وجه د دې جیل وارډن دی. وارډن ډیر سخت او بے رحم انسان دی چې د لږې غلطي په کولو بندیان په سختي وهي او همدا وجه ده چې د دې جیل بندیان نه یوازې د تښتېدو فکر نه کوي بلکې د یوې وړې غلطي کولو نه مخکې هم سل ځله سوچ کوي. خو د وارډن دا ویره ډیر وخت نه پاتې کیږي ځکه اوس دې جیل ته د یو ډیر هوښیار انسان انټري شوی و چې نوم یې لیوون دی. لیوون یو آرکیټیکټ دی چې د هرې بلډینګ په لیدلو سره ورته معلومیږي چې دا بلډینګ څو کاله پخواني ده او دا څنګه ډیزاین شوی ده. لیوون جیل ته له ننوتلو سره سم په ذهن کې د تښتېدو پلان جوړول شروع کوي. دلته موږ ته معلومه شي چې لیوون یوازې نه دی بلکې ورسره څلور ملګري هم دي چې له دې ځای نه تښتېدل غواړي. لږ وروسته د جیل یو افسر ټول بندیان په لاین کې ودروي او د جیل رولونه ورته بیان کړي او وایي که چا هم رول ماتولو هڅه وکړه نو هغه به ووژلي. له دې وروسته ټول بندیان خپلو بلاکونو ته په لاین کې بوتلل کیږي. دلته لیوون منډه وهي څو سیل نمبر 50 ونیسي ځکه هغه معلومه کړې وه چې د تښتېدو لپاره سیل نمبر 50 تر ټولو پرفیکټ ځای ده. خو کله چې هغه د سیل نمبر 50 دروازه خلاصه کړي نو یو بل کس لا دمخه هغه سیل نیولې وي. دا لیدلو سره لیوون ډیر خفه شي او نه وختلو سره د سیل نمبر 50 سره نږدې سیل ته لاړ شي. هلته موږ وینو چې د لیوون نور څلور ملګري هم هماغه سیلونو کې ځای نیسي کوم چې د پلان مطابق یې نیول غواستل. لږ وروسته د لیوون ملګري د هغه سیل ته راشي. دلته رافایل لیوون ته وایي ته باید سیل نمبر 50 ته تللی وای خو دا خو سیل نمبر 150 دی. نو لیوون وایي دا ستاسې لپاره اسانه وه ځکه ستاسې سیلونه په ګراوند فلور کې وو نو تاسو په اسانۍ سره خپل سیلونه ونیول خو زما سیل فرست فلور کې وو له همدې وجې زه خپل سیل ته ونه رسېدم. دلته د هغوی ملګری جرمن وایي نو اوس به څه کوو. رافایل وایي څه کول دي سبا نه به د تښتېدو پلان شروع کړو. لږ وروسته موږ وینو چې یو بندي ګټار راوړي او دا ګټار والا کس هم د لیوون ملګری وي. په دې جیل کې بندیانو ته اجازه وه چې کوم کار یې زده وي هغه وکړي څو وخت یې تیر شي لکه ګټار غغاول ډوډۍ پخول او د فرنیچر جوړول. بله ورځ موږ وینو چې لیوون د تښتېدو پلان جوړولو ته دوام ورکړي. هغه د جیل هر ځای ته په ډیر غور ګوري خو کله چې د هغه نظر څلورو خواو کې ګارډانو ته شي نو هغه ته معلومیږي چې له دې ځای نه د دیوال په کیندلو تښتېدل ډیر مشکل دي. وروسته هغه پلان بی ته لاړ شي او په خپلو سره د جیل اوږدوالی اندازه کړي. د جیل اوږدوالی له اندازه کولو وروسته هغه خپلو ملګرو ته لاړ شي او وایي موږ باید هر حال کې له دې ځای نه وتښخو. جرمن وایي ته لیونی شوی له دې ځای نه تښتېدل ناممکن دي ځکه شاوخوا لورې دیوالونه دي چې موږ یې نشو کیندلی او ګارډان هم هر ځای نظر ساتي که لږ شک هم پرې وشي نو موږ به ووژلي. لیوون وایي ما په قدمونو سره د جیل تر بهر پورې فاصله اندازه کړې. موږ د جیل له بهریني سړک نه یوازې 90 میټره لرې یو نو موږ باید دیوال ونه کیندو بلکې موږ به د ځمکې لاندې یو سرنګ جوړ کړو چې بهر ته ووځي. د جیل بهر جنگل دی او که موږ یو څل خو کله چې دومره اودنګ سرنګ جوړ شي نو د دې سرنګ نه راوتونکې خاوره دوی به چرته واچوي. دا پوښتنه درې واړه اندېښمن کړي او لیوون فکر کې شي چې خاوره به چرته پټ کوي. اوس چې دوی د خاورې پټولو پلان جوړوي همدا وخت یو بندي دوی ویني چې نوم یې بیګوټ دی. بیګوټ یو دوکه‌باز انسان دی چې د جیل د وارډن سره لاس لري او کله چې کوم بندي د تېښتې حادثه کوي یا اصول ماتوي بیګوټ پټه شکایت کوي او اوس د ډیر وخت نه د لیوون او د هغه ملګرو باندې نظر ساتي. درې واړه چې له ډیر وخت راهیسي یو ځای خبرې کولې بیګوټ پرې شکمن شو نو هغه نیغ راغی او لا رافیل سره وکتل او ویل چې ما له تیرو څو ورځو راهیسي په تاسو دریو نظر ساتلی دی او زه پوهیږم چې تاسو دلته نه د تښتېدو پلان جوړوئ نو زه هم غواړم ستاسو سره په دې پلان کې شامل شم. رافیل د بیګوټ مخ وکتل او لږ شک ورته پیدا شو نو هغه بیګوټ ته وویل چې داسې هیڅ خبره نشته موږ درې واړه خو یوازې خبرې کولې او زموږ دلته نه د تښتېدو هیڅ پلان نشته. بله ورځ لیان جرمن او رافیل درې واړه لاندې سیل ته راغلل. رافیل د یوې خوا دیوال ته وکتل او وویل چې موږ به همدا دیوال وکاڼو او سرنګ به جوړ کړو. خو ستونزه دا وه چې که کیندنه پیل کړو سرنګ خلاص نشو پرېښودلی ځکه هر ماښام ګارډان د هر سیل چکولو ته راځي او که ګارډانو سرنګ ولید نو مونږ ټول به ونیول شو. بیا لیان وویل چې مونږ به د دې دیوال یوه برخه ماتو او هماغسې یو جعلي بلاک به جوړو څو چې ماښام
ماښام ګارډان د سیل چکولو ته راشي مونږ به دا جعلي بلاک په دیوال کې ولګو او سرنګ به پټ کړو او د ګارډانو له نیول کېدو به ځانونه وژغورو. اوس دا هر څه سم وو، خو تر ټولو لوی سوال دا و چې د سرنګ نه راوتلې خاوره به څه کوو. نو لیان خپل د ګیټار والا دوست سیل ته راباله. هغه له خپل ګیټار نه یو لوی سکرو ډرایور راوبیست او لیان ته یې ورکړ. له دې وروسته لیان د چت په سر کې یو مربع سرنګ جوړول پیل کړ چې له امله یې ډیر شور کېده. د شور د پټولو لپاره ګیټار والا سړی سندره شروع کړه او ګیټار یې وغږاوه. نو د سیل د ننه شور هیڅ چاته نه اورېدل کېده. لږ وخت وروسته لیان د چت سرنګ جوړولو کې بریال شو. کله چې له هغه سوراخ نه خپل سر بهر کړ نو په چت کې لوی خالی ځای ولید او ډیر خوشحال شو ځکه هلته ډیرې خاورې په اسانۍ ایښودل کېدې. ماښام کې دوی ته نږدې شو او زر بهرډان د سیل چکولو ته راتلل. رافیل وویرید او وویل چې موږ باید زر دا سوراخ بند کړو. لیان وویل زر راته انډې راوړئ. دا ووریدل رافیل غوسه شو او وویل چې ته په دې وخت ټوکې کوې. خو لیان وویل زر انډې راوړه او بیا به زما کمال ووینې. رافیل انډې راوړې او لیان له جرمن سره یو ځای د چت نه لوېدلې ملبه نور هم ماته کړه او خاوره یې ترې جوړه کړه. لږ وروسته رافیل انډې راوړې. لیان هغه خاوره په باټۍ کې واچوله، چونۍ هم ور واچوله او بیا یې انډې ورسره ګډې کړې. هماغه وخت د دوی ګیټار والا دوست چې بهر ګیټار غغاوه یو بله ځانګړې دهنه شروع کړه چې د خطر نشان وه، یعنی سیکیورټي ګارډان د سیلونو چکولو ته را روان دي. دا د خطر اواز نورو خلکو هم واورېد او ټول پوه شول چې ګارډان راځي. نو هغوی نور هم په بیړه کار شروع کړ. دوی ملبه د اړو په شان وموښله او یو بلاک یې ترې جوړه کړ. بیا یې دا بلاک د چت په سوراخ کې فټ کړ او لاندې یو پوسټر ولګول. لږ وخت وروسته ګارډان د دوی سیل ته راغلل او لیان او د هغه ملګري یې د سیل نه بهر وویستل. ګارډانو سیل ښه وکتل خو هیڅ یې ونه مومل. بیا یو ګارډ ته د چت په سر لګول شوی پوسټر ښکاره شو، خو چې کله یې غوښتل هغه لرې کړي هماغه وخت افسر یې د بهر نه راغوښتل. نو هغه ګارډ بیله دی چې پوسټر وباسي لاړ او په دې ډول د دوی ژوند وژغورل شو. دلته د دوی په جیل کې 40 ورځې تیر شوي وي او زر یې باید تښتېدل پکار و. نو لیان او جرمن چته وخوت. یو لرګی تش بکس یې جوړ کړ، په هغه کې سپین سیمنټ واچوله او چته یې کېښود. څو ورځې وروسته د دوی بلاک تیار شو. بیا د سرنګ اصلي جوړول وخت راغی. دوی د دیوال تر ټولو لاندۍ برخه د مخکې نه جوړ شوي بلاک ترڅنګ پرېکول پیل کړ. خو د کیندنې پر مهال ډیر شور کېدی چې څوک ګارډانو واورېد او هغوی د سیل په لور روان شول. خو د ګارډانو تر رسېدو مخکې د دوی ګیټار والا ملګری راغی او ورته وویل چې ګارډان د سیل ته را روان دي. دا واورېدل ټول ډیر وویرېدل ځکه چې د دیوال پرې شوی ځای د دوی د جوړ کړي بلاک نه کوچنی و. په دې کې هغه بلاک یې نشو فټېدلی. اوس چې دوی ته بل هیڅ لاره نه ښکاري نو دا خلک ژر ژر د ماته شوي دیوال ملبه راټولوي او په هغه ځای کې چې دوی سرنګ جوړولې هلته ډیر په باریکۍ سره سامان ګیدي او هغه ځای پټوي او هر یو خپل کار ته لګي تر څو ګارډ ور باندې شک ونه کړي. څه وخت وروسته یو بلاډ د دوی سیل ته ننوي او هغه ګارډ د سیل شاوخوا نظر ګرځوي او چې کوي چې ګنې دوی د تښتېدو پلان خو نه کوي، خو هغه ته هیڅ شکمن شی نه ښکاري. نو ګارډ له هغه ځای نه ځي. د ګارډ له تلو سره سم دوی د راډیو غږ لوړوي او بیا د کیندنې کار ته لګي. د 100 ساعتونو سخت کار وروسته بالاخره دوی د بلاک په شکل یو پوره ټوټه پرې کوي او سپین سیمنټ والا بلاک هلته فکس کوي. اوس د کیندنې نه راوتلې خاوره دوی په یو بیگ اچوي او هغه بیگ ورته سیل ته وړي چرته چې دوی مخکې د سیل چت ما کړی وو او یو هول یې جوړ کړی وو او هغه هول یې د هګي او ملبې په ګډلو یو وړوکی بلاک جوړ کړی وو او پټ کړی وو. دوی دا بلاک وباسي او د هغه پورته خالی ځای کې خاوره جمع کول شروع کوي. کله چې خاوره پر چت کې خېدي نو چتي بلاک بیرته لګوي او سپین سیمنټ ور باندې وهي او بیا یې د تصویر په وسیله پټوي. همداسې هر ورځ د دوی ګیټار والا ملګری ګیټار غزوي، د خلکو توجه بلې خواته اړوي او پولیس هم ساري. بل طرف ته لیان، رافیل او جرمن لاندې سیل کې سرنګ کیندي او د سرنګ نه راوتلې خاوره په بیلو بیلو بیګونو کې پورته وړي او مختلفو طریقو سره د چت په سر جمع کوي. په دې ډول دوی د ټولې ورځې یو روټین جوړوي او څو ورځې د دوی کیندنه په چالاکي روانوي. خو یو قیدي چې نوم یې عسکر دی پر دوی شک کوي ځکه چې هغه څو ورځې راهیسې دوی ته ګوري. هغه مینی چې دا خلک هر یو شان پیټرن فالو کوي او تل بیگ یا بالټي وړي. دا هر څه لیدلو وروسته عسکر شکمن شي خو چاته څه نه وایي، بس چپ چاپ نظر ساتي. اوس دوی ته په جیل کې اویا ورځې تیر شوي وي. کله چې لیان سرنګ اندازه کوي نو ورته معلومه شي چې اویا ورځو کې یوازې 15 میټر سرنګ جوړ شوی دی. دا لیدلو سره لیان ناامید شي او پوه شي چې 15 کسان دا کار نشي ختمولی. نو ملګرو ته وایي چې موږ ته نور کسان پکار دي، که همداسې روانه وو نو دا سرنګ جوړېدو کې به 15 کاله ولګي، نو باید سرنګ نور هم تیز وکیندو. بل طرف ته جرمن کله چې بیگ کې خاوره وړي یو پولیس یې ودروي او پوښتنه ترې وکړي چې په دې بیگ کې څه دي. جرمن وایي خاص څه نشته، بس زما سامان دی. پولیس وایي بیگ خلاص کړه. جرمن ویریږي او فکر کوي چې نن به ټول ونیول شي، خو کله چې بیگ خلاص کړي نو پورته سامان وي او خاوره لاندې پټوي. خو ګارډ بیا هم شکمن وي او وایي چیکینګ روم ته راشه. جرمن په چالاکي بل بیگ بدل کړي او د ګارډ پسې چیکینګ روم ته لاړ شي. هلته ګارډ خچ کړي خو یوازې سامان وي. نو جرمن خوشې کړي. اوس شه اتیا ورځې تیر شوي وي او دوی نور پاتې کېدل نه غوښتل. نو لیان او ملګرو نور قیدیان هم شامل کړل. لیان
نویو قیدیانو ته دیوال بلاک لري کړي او سرنګ وخی. هغوی سمدستي فانسی کېدونکي وا، نو هغوی له مخکې نه د تېښتې چانس لټاوه. اوس چې لیون پوه شو چې ټول بندیان د سرنګ لپاره تیار شوي، نو لیون خپل پلان داسې بیان کړ: موږ به هره ورځ د 1 ساعت په شفت کې کار کوو. 2 کسان به کیندنه کوي، 2 کسان به خاوره پورته وړي او 2 کسان به پر ګارډانو نظر ساتي. 5 کسان به د زندان عادي کارونه کوي ترڅو پر موږ څوک شک ونه کړي. او هر بندي چې 2 ساعته د سرنګ کیندنه وکړي او بیرته راوځي، هغه باید سمدستي غسل وکړي او خپل کالي هم ومینځي ترڅو ګارډانو ته د هغه پر کالیو د خاوري نشي ښکاره نشي. اوس د هغوی کار ډیر تیز روان و او دوی هر ورځ شاوخوا 100 کیلو خاوره په یوه ورځ کې ایستل پیل کړل. دلته موږ پوهیږو چې لیون د پورته فلور بندیان په دې خاطر انتخاب کړي وو ترڅو هغوی ته په بوجیو یا بالټیو کې خاوره پورته وړل اړین نشي، ځکه په دې ډول هغوی د ګارډانو په نظر کې هم راتللی شول. نو هغوی په هماغه سیل کې چې لاندې یې کیندنه کوله د چت کې یو سوري جوړ کړ ترڅو د زینو له لارې خاوره پورته وړلو پر ځای مستقیم د هماغه سوري له لارې پورته سیل بندیانو ته خاوره ورسوي. په دې ډول د نیول کېدو خطر هم کم شو او د کار سرعت هم ډیر شو. کله چې کوم بندي په سرنګ کې کیندنه کوله، نو هغوی د رادیو غږ لوړاوه او بهر نور بندیان ګارډانو ته داسې ښودل لکه هر څه عادي روان وي. او کله چې هغوی ته د ګارډانو کوم خطر ښکاره شو، نو دوی د سیل پر دروازه ټک وهل او د خطر زنګي ورکړ چې له امله یې دننه کیندنه کوونکي بندیان ټول سامان بیرته سم کړي او خپلو کارونو ته ولاړ شي. په دې ډول د تېښتې په پلان کې شامل هر بندي د خپل روټین مطابق کار کوو او هر ماښام به ټول سره راټولیدل او د راتلونکي پلان جوړول ترڅو ګارډانو ته پر هیچا شک پیدا نشي او هر څه په پوره ډول روان پاتې شي. خو ماښام چې هغوی فوټبال لوبه کوله، یو بندي چې نوم یې عسکر و د رافایل خواته راغی او ورته وویل: زه پوهیږم چې تاسو د سرنګ کیندنه کوئ، نو زه هم غواړم چې ستاسو په ټیم کې شامل شم او ستاسو مرسته وکړم. د کار د روان حالت د مخې زه ډاډه یم چې موږ به ډیر ژر دا سرنګ مشفړ کړو او زر به د دې ځای نه ووځو. خو له وتلو وروسته هم کیدای شي ونیول شو، ځکه موږ 4 یا 5 نه بلکې ټول 40 کسان یو. او که له وتلو وروسته موږ د تېښتې پر مهال پولیسو ولیدو، نو هغوی به زموږ پسې موټر راولي او موږ به ونیسي. نو موږ ته د بهر څخه د یو کس اړتیا ده چې کله موږ ووځو نو زموږ لپاره یو بس تیار کړي. دا اورېدو سره ټول فکر کې ولوېدل چې د بهر نه زموږ مرسته څوک کولی شي. نو لیون وویل: رافایل ستا ښځه پولینا د بهر څخه زموږ مرسته کولی شي او موږ پرې باور هم کولی شو، نو ته باید له خپلې ښځې مرسته واړئ. د زندان کې د اوسېدو په مهال بندیانو ته 128 درې تیر شوي وي او نن د ټولو بندیانو سره د هغوی خپلوان د لیدو لپاره راغلي وي. دلته د رافایل ښځه هم راغلی وه. رافایل خپلې ښځې پولینا ته د ټول پلان پر باره کې وویل او ورته وویل: موږ ته د بهر نه ستا مرسته پکار ده، نو ته باید له ځینو خلکو سره یو ځای شي او زموږ لپاره یو بس برابر کړې. پولینا ومنله او له هماغه ځای نه لاړه. اوس د زندان کې د سرنګ کیندنې ته 215 درې تیر شوي وي او هغوی سرنګ هم ډیر اوږد کړی و. خو یو ورځ د دوی یو ملګری چې ګیټار یې غځاوه، کله چې په سرنګ کې کیندنې کار کوو، هماغه وخت ګارډان د سیل د چیکولو لپاره راغلی. دا لیدلو سره بهر ولاړ رافایل او لیون ډیر وارخطا شو، ځکه تیر ورځو کې د شبې چې کېدل شو، خو نن ګارډان د غرمې پر مهال راغلی وي لکه هغوی ته شک شوی وي چې زندان کې څوک سرنګ کیندي. د ګارډانو د لیدلو سره لیون په منډه دننه شو او ټولو ته خبرداري ورکړه او وویل: هر سامان چې دلته خبر دی زر یې پټ کړئ. دا اورېدلو سره کار کوونکي بندیان ټول کار پرېښودو او خپلو کارونو ته ولاړ شي. دلته د ګیټار غځاونکي سره بل خو لکه څنګه چې شوي، هغه هم د هرې لارې هڅه کوي چې بهر ووځي، خو پوهېده چې زما له وتلو مخکې به ساتونکي تر سرنګ رسېدلي وي. دلته ټول بندیان وېرېدلي وي او دوی فکر کوه چې نن به ټول ونیول شي. خو دلته رافایل په هوښیاري سره عمل کوي، ټول بندیان راټولوي او د ساتونکو مخې ته درېږي او د هغوی د تګ مخه نیسي. دا لیدل د پولیسو افسر قهر کړي او پولیسو پر بندیانو برید کوي. بندیان هم د پولیسو مقابله کوي او هڅه کوي چې خپل ملګري چې په سرنګ کې بندي بهر راوځي. همدا مهال زموږ هغه د ګیټار والا ملګري هم له سرنګ څخه بهر شوي وي. هغه ژر د سیمنټ بلاک سرنګ ته پټوي او کله چې د سیل دروازه پرانیزي، بهر څوک نه وي. په حقیقت کې د ساتونکو پر ضد د برید په جرم کې ټول بندیان بې جامې او په لمر کې ولاړ کړل شوي وي. وروسته د زندان وارډن راځي او وایي چې دا ټول د لمر ډوبېدو پورې بې جامو ودرول شي او د یوه ورځې لپاره د هغوی خواړه بند شي. په بل اړخ کې د رافایل ښځه پولینا په یوه کلیسا کې د لیون پلار سره ګوري. لیون پلار یو پادری و او دلته د لیون یو زوړ دوست هم راځي. پولینا دوی ته د لیون ټول پلان تشریح کوي او وایي چې د هغوی د ژغورلو لپاره به یوه بس ته اړتیا وي. لیون دوست هم چمتو کیږي او وایي چې بس به برابر کړم. په همدې مهال د زندان دننه رافایل ته وکیل زی. وارډن ورته سیګریټ ورکوي، خو رافایل خستل رد کوي. خو وارډن د سیګریټ برانډ یې پیژني. دا ټول خلک د زندان دننه تر یو کال زیات وخت تیروي. کله چې یو کس بېهوشه کیږي، رافایل په شا یې وایي او د هغه ژوند ژغوري. دوی په ماښام غونډه کوي او تصمیم نیسي چې سرنګ اوږده شوي، چیرته چې اکسیجن کم دی نو باید څه وکړي. یو بندي چې په زندان کې کار کوي یوه ماشین لري چې له هغې سره د سرنګ پای ته اکسیجن رسولی شي. رافایل ورته وایي که ماشین راکړي دوی به هغه خپل پلان ته شامل کړي. بندي رضا کیږي. دوی د ماشین په مرسته بنکه نصبوي او د پلاستیک پایپ له لارې اکسیجن تر سرنګ پای ته رسوي چې هلته کار
کوونکی تنفس کولای شي او خپل کار بیا پیلوي. خو اوس وارډن پر بنديان شک کوي. نو بیګوټ نومي بندي راوبلي. هغه ته د سیګریټ پاکټ ورکوي او وایي چې په زندان کې سنا څه شک لوي او باید پر نورو بنديانو نظر وساتي. بیګوټ تر اوسه نه پوهیږي چې بنديان سرنګ کندن هڅه کوي. بنديان د سرنګ کندن 1504 ورځې دوام کوي او دوی د زندان تر بهر پورې سرنګ کنده کوي. رافایل د سرنګ په پای کې یو کوچنی سرنګ کنده کوي او سره رنگ لیک غورځوي ترڅو د رافایل خزه او لیون ملګری پوه شي چې سرنګ تر دې ځایه کنده شوی. بیګوټ پر رافایل او ملګرو شک لري خو باور نه کوي چې واقعا سرنګ کنده کیږي. نو د شک تایید لپاره هغه رافایل ته وایي که دوی د وتلو پلان لري هغه هم لزان سره شامل کړي. هغه وایي چې زه ستړیم، زما خزه او لور بهر زما انتظار کوي. رافایل پر بیګوټ رحم کوي او د سرنګ پلان ورته تشریح کولو ته تیار وي. خو بیا بیګوټ د سیګریټ پاکټ په لاس کې ویني کوم چې مخکې رافایل د وارډن لخوا لیدلی و. رافایل پوهیږي چې بیګوټ د وارډن سره اړیکه لري نو هغه ورته هیڅ نه وایي. په همدې وخت کې د لیون زوړ دوست د بهر په برخه کې چمتو دي چې مرسته کړي. خو هغه خپل سپی له ځان سره اخلي او د منډې وهلو په پلمه د زندان خواته راځي او هغه سور رنګ نشان ویني. بل ورځ د لیون پلار زندان ته راځي او لیون ته وایي چې تاسو چې بهر سور رنګ نشان یې خو مو هغه لیدلې ده. تاسو د زندان له دیواله بهر خوراوت لیسته خو لا هم سم ځای ته نه یې رسیدلی. نو تاسو ته لا هم 40 وټه نور سرنګ کیندل پکار دي. لدی وروسته دوی بیا سرنګ اوږدو شروع کوي او یوازې څو ورځې وروسته د دوی سرنګ بشپړېدو ته نږدې کیږي. خو اوس چې څه ورسره کېدونکي وو دوی هیڅ فکر نه و کړی. یوه ورځ چې د دوی یو ملګري د سرنګ په کیندلو بوخت وي ناڅاپه یو ډیر لوی زلزله راځي او د زندان دیوالونه لړزیږي. په هغه وخت کې لیون له خپلو ملګرو سره بهر فوټبال کتل خو چې زلزلې ټکانونه احساس کړي سمدستي د سرنګ لور ته منډه وهي. ساتکونکي ټول بندیان له زندان نه بهر باسي چې دیوال پرې راونلویږي. لیون هم د هرې لارې هڅه کوي او خپل ملګری چې په سرنګ کې بند وي راوباسي. لیون خپل ملګری ژغوري خو بیا ورته ویره وي چې هسې نه زلزلې سرنګ ته زیان رسولی وي. نو هغه بیرته سرنګ ته ننوځي او ګوري چې سرنګ خوندي دی. دا لیدلو سره لیون آرام شي. کله چې سرنګ بشپړېدو ته نږدې شي لیون د زندان یو بندي سره ویني چې په ویلچیر ناست وي. لیون ورته وایي چې مونږ ژر تښتیو، ته هم له مونږ سره راځه. خو هغه سړي وایي تاسو ژر وتښتئ، زما فکر مه کوئ، زه نشم در سره تللی. بالاخره هغه ورځ را رسیده چې دوی به تښتي. شپه وه او ټول بندیان په ټي وي کې په رومانټیک فلم بوخت وو. هغه بندیان چې د تښتېدو پلان کې شامل وو یو یو پاڅېدل او ورو ورو روان شول. څوک پرې شک ونه کړ ځکه ټول د فلم په لیدلو بوخت وو. دوی ټول د سرنګ سیل ته راغلل او یو یو سرنګ ته ښکته شول. په همدې وخت کې بیګوټ چې ټي وي ګوري شاته پام یې شي او ویني چې ډیر بندیان نشته. شکمن شي او د رافایل سیل ته ځي. لاره کې ویلچیر والا سړي د هغه مخه نیسي خو بیګوټ هغه ټیل وهي او غورځوي. بیګوټ سیل ته ننوځي او سرنګ ویني. هلته عسکر ولان وي چې وروستنی بندي وي. بیګوټ پولیسو ته د خبر ورکولو لپاره ځي خو عسکر یې نیسي. دواړه سره جنګیږي. بیګوټ عسکر د سکرو ډرایور په وسیله په لاس وهي او سخت یې ژوبلوي خو عسکر بیا هم بیګوټ نه پرېږدي او هغه بېهوشه کوي. عسکر هڅه کوي سرنګ ته ولاړ شي خو د لاس د ټپ له امله نشي تللی. بله لور ته بندیان سرنګ کې ورو ورو مخکې ځي او پای ته رسیږي. بهر د لیون زوړ دوست د سرنګ سر خلاص کوي او یو یو بندي راکاشي. بندیان بهر راوځي، ژر جامې بدلوي او یو کول ته نږدې بس ویني. ټول بس ته منډه وهي او سپریږي خو عسکر لا نه وی راغلی. نو دوی انتظار کوي. جرمن وایي شاید عسکر ستونزه لري، زه یې راوړلو ته ځم. هغه روان شي، د زندان فلم ختم شي او بندیان خپلو سیلونو ته ځي. ویلچیر والا بندي ټولو ته وایي چې د رافایل سیل کې سرنګ شته. لږ وروسته په ټول زندان کې سایرن غږیږي. د بس دنني بندیان دا غږ اوروي او پوهیږي چې نور تم کېدو خطرناک دی. دوی د تلو پریکړه کوي او په همدې وخت کې جرمن هم را رسیږي او ټولو ته وایي چې زه د سورنګ خواته لاړم خو هلته ماته عسکر ونه موندل شو. له دې وروسته بس له هغه ځای نه روان شو. بل لور ته موږ عسکر په زندان کې وینو چې د ټپي کېدو له امله له زندانه وتښتېدلی نه شو. اوس د بندیانو د تېښتې خبر د زندان وارډن ته ورکړل شو. د دې خبر په اورېدو وارډن ډېر غوسه شو. بل لور ته ټول بندیان په بس کې ناست وو. هلته پولینا ټولو بندیانو ته د هغوی پرسونه ورکړل چې پکې لږې پیسې او د هغوی جعلي شناختي کارډونه وو. وروسته ټول بندیان جدا جدا شو او هر یو خپل خپل لور ته روان شو. په دې ډول هغه ټول بندیان چې څو میاشتې یې شپه او ورځ سخت کار کړی وو له زندانه آزاد شو.